کندهار کې دوه کسه مخامخ ولاړ دي، یو مسلمان رازق دی او یو امریکن جنرل میلر دی. ته زه مسلمان یم، زما سره جذبه د ایمان ده، ستا ټک پر عبدالرازق کېږي خو ستا ټک پر جنرل میلر نه کېږي. دښمن د ټولو د مخه حملاور زما په یونیورسټۍ دي. ستا د یونیورسټۍ سره څه دښمني ده؟ ستا که دښمني وي خو د هغه فوج سره به وي کم فورس چې ته د ځان دښمن ګڼې. کم دروند هرکلی خپل د ګران مشر وکړئ. تاسو څومره دروند په زړه پورې منظم پروګرام جوړ کړی دی. ستاسو نظم و ضبط، ستاسو د ډسپلن، ستاسو د هرکلي، ستاسو د سټرنث رښتیا همدا ده چې همدغه لاره، همدغه تنظیمي نظم و ضبط، همدغه طریقې کار د هغه تورو تیارو څخه چې ملګري پر وګایدل، ایمل خان په تفسیر ور باندې غږیږي، زموږ د خلاصون یوازینۍ لاره ده. عموما دشمن چې یو قوم وي، د یو قوم مستقبل ور وي، هغه د مستقبل د خوشحال ژوندون څخه خلاصي، نو د هغه پر تعلیمي ادارو حملاور کیږي، د هغه پر نوی کل د مستقبل د ځوانانو پر علم پر تعلیم حملاور کیږي. نو رښتیا خبره ده چې کله دا ټول شان په وطن کې په عامه توګه شروع سي روان سي، نو بیا به ته د سیالۍ د جهان خامخا وځې. پښتون ځوان فیډریشن ګرانو ملګرو، زما په فکر زما استاد د ستاینې پر بنیاد نه، پښتون ځوان فیډریشن په دې خطه کې بنیادی طور د تعلیمي ادارو د یو ښه تعلیمي ماحول دپاره، بیا په دې ملک د جمهوریت دپاره، بیا بالخصوص د خپل کام پښتون افغان ملت دپاره د ژوند په هر ډګر کې هغه قرباني ورکړي دي، هغه بنیادونه ایښي دي چې زما په خیال د طلبا تنظیمو پر بنیاد د تاریخ داسې څه کم چې پښتون ځوان فیډریشن لري دا په دې وطن کې ډېر څوک نه لري. د ډېرې دنیا څخه داسې منور تاریخ د قربانیو، د استادو د شاګرد د ښې رشتې، د ښه تعلیمي ماحول، بیا په فیلډ کې چې پر کام سخت راغلی ده، پر کام تکلیف راغلی دی، پر کامي ګوند تکلیف راغلی دی، ستا پر قیادت تکلیف راغلی دی، بیا چې کوم کردار پښتون ځوان فیډریشن لوبولی دی، زما په خیال دا تاریخ د ډېرې کمو طلبا تنظیمو سره ستا. خو ګرانو ملګرو، هغه پښتون ځوان فیډریشن چې په فکر کې باچا خان د آزادو مدرسو پر بنیاد د علم د خورولو څخه بنیاد ایښی دی، او یا په عمل کې په آتش بیته کې د دې بنیاد ایښول سوی دی چې د کومو مقاصدو دپاره د خپل کام د یو ښه سباون په خاطر د دې بنیادونه ایښول سوي دي، د دې سوچ منځته راغلی دی. نن هم زموږ وطن په هر لحاظ د هغه ځای د رسېدو په خوا باندې هڅې کوي د کوم چې سوچ او تصور سوی دی. نن تاسو وګورئ، موږ چې په دې خطه کې بیا خصوصا په دې ملک ژوند کوو، در هر چا زیاته حمله وار زموږ پر تعلیمي ادارو دی. هغه وار چې انګریز د آزادو مدرسو د بندش څخه په مخ اخیستی و، هغه وار نن په 21مه صدۍ کې یو انتها پسند دهشتګرد د جهان په یو کنج کې ټریننګ ترلاسه کوي. باچا خان یونیورسټۍ 400 په ټارګېټ ورکول کېږي. ستا د یونیورسټۍ سره څه دښمني ده؟ زموږ په وطن کې هره درېیمه ورځ زموږ د ګرلز کالج، زموږ د خوندو یونیورسټیو ته، سکولونو ته پرچې ورلېږل کېږي چې در سهاره پورې، در سبا پورې په 10 شپې کې، په 3 شپې کې به دا تعلیمي اداره بندوې که نه د ځان ذمهواره په خپله. ستا د خوندو د تعلیمو سره څه دښمني ده؟ زموږ په وطن کې زموږ پرایمري سکولونه د کوچنیانو د غبارو په طرز په بمانو والوزول سول. ستا د پرایمري سکول سره څه دښمني ده؟ داسې زموږ په وطن کې هغه مذهبي رجحانات چې مشال غوندې ځوان یې وخواړي په مردان یونیورسټۍ کې، هغه مذهبي رجحانات چې زموږ استادانو مخ په وړاندې اخیستي دي د یو پالیسۍ تحت، د یو سټریټیژۍ تحت، چې
ستا پرون موسی خان یې په دې مجبوره کوي چې په کم حالت کې دی د یونیورسټۍ وځي او دی د اکسیډنټ سره مخامخ کېږي. دا ټول شیان زموږ په وطن کې نن هم شته. د دې څه چې 2 قدمه مخته ولاړ شي، دا صورتحال موږ په سند کې نه دی لیدلی، دا صورتحال موږ په پښتونخوا کې نه دی لیدلی، په پنجاب کې نه دی لیدلی چې زما د لمز یونیورسټۍ، زما د لاهور د جی سی یونیورسټۍ، زما په سند کې د یونیورسټۍ استادان راوتلي پر اردو دي ناشتې کچکول دي په لاس کې تنخواې دي نه ورسېږي. خو دا صورتحال پس په پښتونخوا کې هم شته، دا صورتحال په بلوچستان کې هم شته. زموږ استادان په میاشتو میاشتو د تنخوا انتظار کوي. نو ګرانو ملګرو، دا ټول هغه مشکلات دي، دا ټول هغه ذهن سازي دي چې کېږي چې په هر صورت دا بلوچ پښتون د خپل وطن د یو ښه مستقبل څخه د محرومه کولو دپاره پر دې باندې کار شروع دی. تاسو نن وګورئ، زموږ د وطن ځوانان په دې کار لګولي دي. زموږ د وطن ځوانانو ته دا تاریخ په یاد نه ورځي، نه پر دې غور کوي چې باچا خان څنګه جیل تیر کړي، ولی خان څنګه جیل تیر کړي. د پښتون زوج فیډریشن د پلیټ فارم څخه نیولې د عوامي نیشنل پارټي د پلیټ فارم پورې چې کومې قربانۍ سوي دي، کوم جیلونه تیر سوي دي، په کوم ټارچر سلوک یې وخت تیر کړی دی، پر دې څوک نه لیک کوي، نه غور کوي، نه د سوشل میډیا د لارې ټیک ټاک و بل په مخ اخلي. خو د عمران خان د کمرو په حساب باندې ټیک ټاک شروع دی. د نواز شریف پر جیل او د هغه پر کمره او د هغه پر ټیبل او د هغه پر بستره باندې سوال او جواب شروع دی. ګرانو ملګرو، تاسو راسئ، دا چې نن د 14 میاشتو پر بنیاد باندې چغې بغې دنیا واورېدلې، ستا مشران 10 کاله، 10 کاله، 15 کاله په دې ټارچر سیلو کې تیر کړي. ستا د پښتون زوج فیډریشن ملګرو تیر کړي، په اف ای سی کې، په بی ایس سی کې، په ایم این سی کې، په جلاوطني کې ناست ول، په ټارچر سیلو کې پراته ول، په وهلو په ټکولو ټکور سوله، یعنی پر دې غور نسته. نو ګرانو ملګرو، نن هم هغه ټولې تقاضې چې یا د پښتون زوج فیډریشن د بنیاد دپاره مخې ته راغلي وې، یا د باچا خان د آزادو مدرسو څخه یو سوچ ډیولپ سوی ولو، هغه ټولې تقاضې نن هم زموږ په وطن کې زموږ په مخ کې پرتې دي. زما د ښه تعلیمي ماحول دپاره هیڅ قسم کار نه کیږي، دا جان بوجھ کې نه کیږي. تاسو وګورئ، دا اوس د سی پیک پر بنیاد باندې چې د سکل ډیولپمنٹ دپاره کومه خبره شروع سوله، په سوونو نه په زرونو سټوډنټ د پنجاب څخه د ګوادر دپاره د چینایي ژبې زده کولو دپاره پنجاب ته روان ول. داسې په دې ملک کې ته راواخله، هر اداره راواخله چې په کوم صورتحال کې د دوی ادارې دي، په کوم صورتحال کې زموږ ادارې دي. زموږ د ساینس کالج هاسټل چې دی، دا ولاړی د اف ای سی د اف سی سم دم د سکیورټي پر بنیاد باندې قبضه جوړ شوی دی. ستا د ډیګري کالج سریاب دغه شي دی، ستا یونیورسټۍ کې دا ماحول جوړ شوی دی، ستا په یونیورسټۍ کې په ټارګټ باندې استادان په شهادت ورسېدل، ستا په یونیورسټۍ کې په ټارګټ باندې د شهادت د رسولو په خاطر استادان ولاړل. ستا نن هره درېیمه ورځ د بلوچستان یونیورسټۍ سټوډنټ پورته کېږي، د خوف او د وام او د تکلیف یو ماحول جوړ دی. همداسې ماحول ستا په پښتونخوا کې جوړ. په مالاکنډ یونیورسټۍ کې احتجاج دی، موسی خان د ایډمنسټریشن او د یو ذهنیت د لارې د اکسیډنټ پورې رسېږي. مشال خان د سټوډنټو په لاسو د یو سټریټجي تحت په وهلو په ټکولو تر شهادته پورې رسېږي. داسې راواخله که لږ د لیکې پاخوا ور واوړې، هلته خو ګرځه یو ملا راغلی دی، هغه وایي زما خویندې زما بچیان به سبق ته ګرځه ځي نه، هغه وایي دلته به یونیورسټۍ نه وي. دا ضرورت دی لري چې خپله لور، خپله مور، خپله خور یو زنانې ډاکټر ته ورسوي. خو دا سوچ د ده سره نشته چې زما بچی ډاکټره ولې نشي، زما علمي تعلیمي ادارې فعاله ولې نشي. حتی چې تر دې حاله پورې خبره رسېدلې ده چې ستا په لوی کور کې ستا اورال د نارینه دپاره هم پر تعلیمي ادارو باندې بندیز لګېدلی دي. نو دا ټول سوچونه، دا ټولې منصوبې، دا ټول سازشونه دا یو د بل کړی دي. ما تاسو ته وویلې چې زموږ دښمن د ټولو د مخه حملاور زما په یونیورسټۍ دي. ستا د یونیورسټۍ سره څه دښمني ده؟ ستا که دښمني وي خو د هغه فوج سره به وي
کم فورس چې ته د ځان دشمن ګڼې ته د فورس ته ځې داسې پیښه کوې یعنې دا زه څنګه ومنم چې تا ته په کندهار کې 2 کسه مخامخ ولاړ دي یو مسلمان رازق دی او یو امریکن جرنل میلر دی ته وایه زه مسلمان یم زما سره جذبه د ایمان ده ستا ټک پر عبدالرازق کېږي خو ستا ټک پر جرنل میلر نه کېږي نو په دې موږ نه پوهېږو په دې ټولو منصوبو موږ نه پوهېږو د دې ټولو سازشونو چې دا اوس خبره وسوله ګورئ ګرانو ملګرو دا ټولې هغه سازشونه یو د بل کړی دي چې نن چمن پر کوم ځای ولاړ دی نن دوکۍ پر کوم ځای ولاړه ده نن شارګه پر کوم ځای ولاړه ده نن هرنایي پر کوم ځای ولاړه ده داسې نه چې ستا یوازې تعلیمي اداره در وایي ستاسو هره اداره وایي تاسو وګورئ دا خبره موږ بارها کړې ده ستاسو پرون په دې عمل کې پر 24 تاریخ انتخابات وسول دا موږ منو چې فراډ وسو د دنیا هره 2 نمبري وسوه لیکن په سند کې په فراډ باندې د کام پرستۍ په نامه د ماجورو نمایندګي ماجور تور کول کیږي په سند کې د کام پرستۍ په نامه د نېشنلزم په نامه نور چې خلک هر څه وایي د سندي نېشنلزم بنیادي پلر چې دی دا پیپلز پارټي ده دا د بوټو خاندان دی د بوټو خاندان چې دی دا نازول کیږي داسې د پنجابیزم بنیادي نواز شریف او مسلم لیگ نوم په نامه چې د پنجاب نمایندګي کوي دې ته نمایندګي ورکول کیږي خو ستا حقیقي بلوڅ پښتون قیادت چې دی دا په پښتونخوا او په بلوچستان کې د اسمبلۍ محرومه کیږي پر دې غور کول غواړي ګرانو ملګرو د دې په خلاف خصوصا دغه هتیار چې د سټوډنټ په نامه د دنیا د ټکنالوژي د لارې په یو بټن دی د هر ځان رسي چې څنګه د خپل قومي تحریک پروموټ کړي څنګه د خپل کام د خپل ولس په دې سر ورخلاص کړي چې زما اړتیا څه شي ده زما مجبوري څه شي ده زما کول څه پکار دي زما د پاره درلاسه کول څه پکار دي نو ګرانو ملګرو هغه ذمہ داریانې چې په 8 کې ستا وجود زیږېدلی دي هغه ذمہ داریانې چې باچا خان د آزادو مدرسو څخه د دې بنیاد ایښی دي پر دې غور کول غواړي نو زه په آخر کې یو وار بیا د لا کالج صوبایي تنظیم د پی ایس اف مرکزي تنظیم د پی ایس اف ټولو یونټانو ته په دې دروند او په زړه پورې پروګرام خصوصا د خپلو خویندو بیا په 1000 وار شکریا ادا کوم چې نن په دې پروګرام کې په ګڼ شمېر شرکت کړی دی ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم دا هیله به مې دا امید به مې 2 ورځې مخکې د پی ایس اف پر مرکزي پاڼه باندې سټیټمنټ راغلی و زموږ عبدالرازق قاسم ورور رضا قاسم ورور د ده سره د ټیم ټاکل سوی د تنظیم د لارې په کار دا دی ګرانو ملګرو چې پښتون سټوډنټ فیډریشن په ایمانداري په اخلاص په د ورورولۍ په یو لویه جذبه د خپل آئین مطابق د 31 اګست پورې چې ستاسو کومه ذمہواري درکول سوې ده درسپارل سوې ده دا باید جوړ کړي دا تنظیم متحرکه کړي دا تنظیم فعاله کړي داسې نه چې یوازې د تعلیمي ادارو د لارې بلکې د دې پښتون افغان ملت د دې روانو مشکلاتو تکلیفو پر بنیاد باندې تاسو یو څرک وګرځول سئ تاسو یو رڼا وګرځول سئ په آخر کې یو وار بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم سبا په میټروپولیټن کې د عوامي نیشنل پارټي له اړخه د ګران ایمل ولی خان په اعزاز کې استقبالیه ده نو ستاسو ټولو سبا مو دا خواست وي چې تاسو لکه څنګه چې دلته راغلي یاست د پی ایس اف ځوانان او ملګري په ګڼ شمېر هلته هم د موږ سره شرکت وکړي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ